سورة النور. سورة النور مدنی سورت تے، ہجرت نه بعد نازل شوی دی، دی که سلور شپیته آیتونه دی، 9 پدی کی رکوگانی دی. پدی کی رکوگانی چی دی اگه سو دی 9 دی. مصحف کی چی کم ترتیب دی قرآن کریم کی چی د سورتونو کم ترتیب دی پا آگه اعتبار سر دا سلیرشتم سورت دی، او د نازلیدو په اعتبار سره دا سلم نمبر سورت دی یا 103 نمبر سورت دی. د سورة الحشر نه بعد نازل شوی دی، د سورة الحج نه مخکې. او د دې د اولني آیتونه چې دي کنه دا د هغه واقعي سره تعلق ساتي کومه چې راپېښه شوې وه په غزا د بنو المصطلق کې، غزوة بني المصطلق. دې ته جنگ یا غزا د مريسيع هم ویلی کېږي. د شعبان په میاشت کې 6 کالو د هجرت یا 5 او رسول صلی الله علیه وسلم دې غزا له تلل. نو دا اولنی آیتونه چې د ای سره تعلق ساتي او را بشي انشاءالله د هغې مبارک وخت تفصیل کوو. د دې نوم النور دی، سورة النور، او نور رڼا ته وایي. او سورة النور دې ته په دې وجه کې چې دې کې دا نور ټکی راغلی دی، الله نور السماوات والارض. الله نور السماوات والارض. نو د هغې نه د دې دپاره دا نوم اخیستی شوی. مقصد د صورت چې سوچ پکې وکړي که نه، عام مقصد معاشره به څنګه پاکه پاتې کېږي د بې حیایۍ نه، د فحاشۍ نه، د غلطو کارونو نه، هغه طریقه پکې ښوول شوې ده. په بل تعبیر سره که ووایم د فحاشۍ او د بې حیایۍ لارې الله بندي کړي دي په دې صورت کې. نو ډېرې مسلې په دې صورت کې بیانې شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة انزلناها. دا صورت دی چې نازل کړی دی من، وفرضناها او فرض کړی دی من عمل پدې، وانزلنا فيها آیات بینات او نازل کړي دي من پدې کې آیتونه ښکاره، لعلکم تذکرون د دې دپاره چې تاسو نصیحت واخلئ. څه ناشنا طریقې سره رب العزت د دې صورت افتتاح کړی ده. سورة انزلناها. یاد ساته الله وایي دا صورت لوی صورت ته، عظیم صورت ته، او دا ما نازل کړی دا ته په اوله کې وایي. دویمه خبره ته د اول نه کوي ګوره ها، تا له صورت لوستلی نه دی اورېدلی دي نه دی، خو تا ته یې د اول نه وایي چې وفرضناها او په دې عمل کول فرض دي. هسې تلاوتونه نه دي ګورئ، هسې اورېدنه دي. سورة السوره د قرآن هغه حصې ته وایي چې په هغې کې د شمار آیتونه او ابتدایي مې انتهایي مې صورت دې ته وایي. مونږ چې وایو پلانې صورت، نو معنی ده چې دا مجموعه د یو څو آیتونو ده، اولنۍ سر یې مشتي او اخرنۍ سر یې مشتي، نو دې ته وایي السوره. اوس به الله رب العزت هغه احکامات بیانوي. وی کنه فیها آیات، په دې کې آیتونه دي بینات ښکاره. نو آیتونه مراد دلته احکامات دي، حکمونه. او تا ته ووایي چې ښه ښکاره دي، که کوشش دې وکړو
او ځان پې پوه کول غواړي نو سړی پې ښه په اسانه پوهېږي. لعلکم تذکرون دې دپاره چې تاسو نصیحت واخلئ. نو اولنۍ مسله دا بیانېږي چې د زیناکار سړي او د زیناکارې ښځې سزا څه ده. اولنۍ مسله به دا بیانېږي. د جاهلیت په زمانه کې مسله داسې وه اسلام د راتلو نه مخکې چې په زینا به هغوی سزا نه ورکوله چې کله به زنانه او نارینه راځي، چې کله به دواړه راځي نو بیا به یې سزا نه ورکوله. دا اوس هم د انګریزانو ملکونو کې بعضو کې دغه طریقه ده. دویمه که سزا به یې ورکولم نو د هغې څه قانون څه دغه نه و معلوم، خو چې بس مشر څه فیصله وکړه او څه خبره وکړه بس حقه به کېده و، نور څه دې څه قانون نه و معلوم. اسلام چې کله راغی نو په هغې کې مسله دا بیانه شوه، کومه مسله چې پاتې شوې ده او عمل پې دی هغه دا چې زیناکار دوه قسمه دی، یا به دی واده شوی او یا به واده نه وي. نو که واده نه وي او دی بالغ او عاقلي نو د ده سزا بیان شوې ده په قرآن کې په حدیثونو کې چې دی به 100 کوړې وهلی کېږي. حدیث کې ورسره بیا دا سزا ده چې کال دپاره د ده شړل دي، دا چې دی ازادي، یعنې که وینځه دا کار وکړي نو د هغې دپاره نیمه سزا ده، یعنې هغه به 50 کوړې وهلی کېږي. کال شړل دي نو دا کال جیل کول دا هم داسې دي لکه شړل چې دي. نن سبا طریقه دغه ده چې اوس هغه پوخانۍ وخت نه دی، پوخا به داسې چې یو سړی به د علاقې نه وشړو، دا به د هغه دپاره سزا وه، وایي زه ګرځم. اوس که دې څوک د یو ملک نه وویستو بل ته دې ولېږو به خوشحاله چې دا خو چکرې به ځان له وهم، نو اوس د هغې په ځای څه دی جیل دی. والثیب بثیب، او هر چې هغه زیناکار دی چې هغه واده شوی دی، که هغه نارینه ده که هغه زنانه، د دوی دپاره رجم دی او په کاڼو ویشتلی کېږي تر دې چې دوی مړه شي. او دا ګوره قرآن کې دا مسله بیان شوی و، آیت دی کې وښه، والله رب العزت د هغه آیت تلاوت منسوخ کو او حکم یې پاتې دی. قرآن کې دا خبره عمر بن خطاب رضی الله عنه دا خبره ذکر کړه، په قرآن کې دا آیت هغه آیت پکې دا الشیخ والشیخه اذا زنیا فرجموهما البته نکالا من الله والله عزیز حکیم. هغه سړی چې واده یي، هغه زنانه چې واده شوي او دې دواړو زنا وکړه نو دوی به رجم کوئ، دوی به سنګسار کوئ. دا سزا د الله له طرف نه ده، والله عزیز او حکیم. قرآن کې د آیت خو بیا هغه تلاوت منسوخ شو، مسله پاتې شو. یو سړی به وایي چې الله د دې تلاوت ولې منسوخ کو؟ نو واضحه ده رب العزت غوښته دا چې د مسلمانانو دا مسله یې زده کړي، مسله هغوی ته معلومه شوه نو حکم یې ورله پاتې کو، عمل یې بې پاتې کو، تلاوت یې منسوخ کو. څوک د الله نه تپوس نشي کولی چې دا کار دې ولې داسې وکړو، دا دې ولې داسې وکړو. الزانیة والزانی،
زناکار ښځه او زناکار سړی فجلدوا كل واحد منهما نو ووهئ هر یو د دواړو نه 100 جلده سل درې ولا تأخذكم بهما او ندی نیسی تاسو لره په دې دواړو باندې رأفة مهربانی کول فی دین الله وجاری کولو د حکم د الله کې ان کنتم تؤمنون بالله کئی تاسو چی ایمان لرئی پا اللہ والیوم الآخر او پورز رستنی ولیشهد عذابهما اوازیر دیشی سزا ددوانو تا طائفة من المؤمنین یودل د مؤمنانو گورا الزانی زناکار خزی مخی ذکر کرد سڑی کہ چی پا زنا کی زنا کولو کی والعیاذ باللہ دا نارینن زیاد کردار اگا دا زنانی دا سڑی دا پارا زدانیم چی ناممکنه دا مانا دا نیویلی چی ناممکنه دا خو گرانه دا دا سڑی دا پارا چی اگا زناو کی او خز دی رازی نی دا گرانه نو اکثر چی دے پا زنا کولو کی والعیاذ باللہ دے زنانه لوی کردار ازکے محکی ذکر اللہ وی چی دا سنے چی تاسو پر ادوانو بانی بے شفقت شروع کے غریبانانو دا بس دا مسئلی شروع کی چی کرد اللہ دا دین خبر رائش تا دا غوی دی جرم تو گورا تا دی تو گورا چی پا معاشرے بانی سا اثرات پریوزی یعنی پورا معاشرہ دی تباشی او دو اینانا دا غریبانا یو زنانا چاگه اوچا تا واده شوی داو دا غی عزت تا و دا غار سلی او دا را لگی دا پردی سڑی سر زنا کن او دا پردی سڑی چی را لگی دا چا دا عزت سر لوبی کئی او سوک شرمی نیوازی دانی چی دا اللہ نافرمانی کردی دا دا معاشری سر سومر زیادے کردی دا سومر ظلمی کرد او معاشره بانی اثر سپره باسی رب العزت باصل کی دا معاشری پاکوال غواری یو سڑی نلاس پر ایکی گیا بلو غریب غریب ہوئے معذورہ شو دا قصے بنا کہ چی کرد اللہ رب العزت حدود نافذی تا دیتم سوچو کہ دی چی را اغلا کردی دا او دا چا دا مالی چی خورده گی بسکی بل پا معاشره سا اثر کی ذکر اللہ قرآن کی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتِ کله چې تاسو قصاص جاری کړئ کنه په دې کې ستاسو ژوند دی یو سړی راولګېدو بل یې مړ کړو زمونږ په علاقو کې او په ملک کې تاسو خیالي روزانه خبر راځي هلته سړی مړ شو دلته مړ شو کسان رالو مړ کو وتښتېدو داسې وکړو او تر زامن راولګېدو ماما زامن راولګېدو او ټول دقه یو خبره کوي و چې داسې نظام وای که نه چې په دې ځي نیوی او سر یې ترې والی ټول وایي که نه وایي دا دقه د الله قانون دی ولکم فی القصاص حیات او ستاسو لپاره په دې قصاص نافظولو کې ژوند دی چې د یو ته سزا میلو شي دا نور به ژوند تیر کړي دا نور به په امن شي یو ډله دې ورته حاضره شي ولې عبرت به والي په دې مسله به پوه شي او نورو ته به هم دا مسله بیانه کړي اوس الله رب العزت دا خبره ذکر کوي چې مؤمن او پاک سړی به د زیناکارې ښځې سره نکاح نه کوي او پاک ښځه به د زیناکار سړي سره او د مشرک سره نکاح نه کوي وایي د یو بل سره لګي نه او بعض علما وایي چې دلته الله رب العزت اوس خوی بیانوي چې د زیناکارې ښځې زیناکار سړی خوښي او د زیناکار سړي
زیناکاره ښځه خوښې د دوی خوی دي چې د یو بل سره طبیعت لګېدلی دی. الزاني لا ينكح إلا زانيا، زیناکار سړی نکاح نه کوي مګر زیناکارې ښځې سره، او مشرکه یا د مشرکې ښځې سره. والزاني او زیناکاره ښځه لا ينكحها نکاح نه کوي د هغې سره الا زان او مشرک مگر زیناکار سړی یا مشرک سړی. وحرم ذلك على المؤمنين، او حرام کړی شوی دی دا کار په مؤمنانو. زیناکار سړی نکاح نه کوي مګر د زیناکارې ښځې سره یا د مشرکه ښځه ولې ذکر کړه؟ مونږ خو دا نه دي ویلي. نه د زیناکار سړی یا د زیناکارې ښځې سره نکاح خوښوي یا د مشرکې سره. د دې مشرکې سره یې ولې خوښوي؟ نه د جواب هم دقه دی. هلته مشرکه چې ده او مشرک خو الله نه مني، او که الله مني نو توحید ولا نه مني، دین ولا نه مني، نو هغه زینا ته حرام نه وي. نو خو یو شی شو. هغه مشرک هم دغه احتیاط خو نه کوي چې دا زینا ده د دې نه ځان لرې ساتنه، نو ځکه دوی د یو بل سره طبیعت لګي. دا کار حرام کړی شوی دی په مؤمنانو باندې. څه شي؟ د نکاح چې ذکر شو، بعض علما دا او بعض وی مطلب د زینا چې دی دا حرام کړی شوی دی په مؤمنانو باندې. او که چېرته یو زنانه توبه وباسي او یو نارینه توبه وباسي او پاک دامنه شي، نو بیا دوی له نکاح هغه جایز دي. دې کې ډېرې تفصیلي خبرې علماو کړي دي، خو مونږ کوشش کوو چې خبره مختصر شي چې ډېر سبق پکې وویلی شي.